السلام علیکم ګران دوستانو. د نن ورځې موضوع مو ده د جنسي رابطې کامل زده کړه او درملنه. ما تاسو ته بار ویلي دي چې جنسي رابطه ښه زده کړې ته ضرورت لري او اړوند یې معلومات درلودلو ته موږ ضرورت لرو. تاسو به شاید زما د ویډیوګانو څخه ډیر څه زده کړي د جنسي روابطو اړوند. راځو مخته ځو. نن تاسو ته د جنسي ناروغۍ معرفت کوو او د هغوی درملنې درته وایو او د جنسي روابطو اړوند نوي معلومات تاسو ته وړاندې کوو. وای پر جنسي مشکلاتو باید موږ تسلط پیدا کړو خپل د ملګري سره. کله چې تاسو واده کوئ یا هم واده مو کړی دی، دا احساس کوئ چې والا په جنسي مسایلو کې مشکلات لرو، نو تاسو کوشش وکړئ چې میړه و ماینه خپل پر جنسي مشکلاتو باندې تسلط پیدا کړئ. راځو څنګه تسلط پیدا کولی سئ. وای د ملګري سره د جنسي مشکلاتو باندې غلبه کولو چلونه زده کړئ. دا شاید تر ننه پورې چې تاسو ویډیوګانې زما دا کتلي چې مخصوصا د دغه پلیلیست چې زه نن دا ویډیو ورته اپلوډوم، په دې کې به تاسو ډیر څه زده کړي. شاید تاسو خپل مشکلاتو ته د حل لارې زده کړي وي. خو راځو نن موږ تاسو ته په لنډه توګه مشکلات وایو او د هغوی درملنه هم درته وایو، تر څو تاسو ته لا اسانه سي خپل جنسي مشکلات درته وای په ښه توګه جنسي مسایلو ته ارزښت ورکړئ. تاسو میړه و ماینه خپل د جنسي مشکلاتو اړوند خبرې سره وکړئ. یو راز د ښه جنسي رابطې دا دی چې تاسو په هفته کې 3 ځله 1 ساعت یا نیم ساعت یو د بل سره خبرې وکړئ خپل د جنسي مسایلو اړوند. وای څنګه جنسي مشکلات له منځه یوسو؟ یو سوال دی چې موږ ته ډیر منځته راځي. وای هر څه چې موږ تر اوسه زده کړي دي یو بل سره یې مطرح کړو. تاسو د پروانې ضیایي څخه د جنسي روابطو اړوند څه زده کړي دي، یو د بل سره کښېنئ او سره مطرح کوي او خبرې سره وکړي. وای هر څه چې مو تر اوسه زده کړي دي دا ډیر مهم مسایل دي، خو راځو موږ یې نن تاسو ته په تکراري ډول یا هم تاسو ته په نوي بڼه زده کوو. وای جنسي مشکلات 2 ډوله دي، یو طبي جنسي مشکلات، یو غیر طبي جنسي مشکلات. غیر طبي جنسي مشکلات، طبي جنسي مشکلات یعنی داسې چې ته واقعا په جسم کې یو ناروغي لري، او غیر طبي یعنی ته ناروغي نه لري، یعنی رواني عامل لکه ژور خفګان، لکه اضطراب، لکه استرس. اوس په تاسو باندې چې ژور خفګان یعنی چې ژور خفګان هغه وخت منځته راځي چې موږ د ګذشتې اړوند ډیر فکر کوو. سټرس کوم وخت راځي؟ سټرس هغه وخت راځي چې موږ په حال کې ډیر تشویش کوو، چې په حال کې مو فکر ډیر باندې. او اضطراب هغه وخت راځي چې موږ د آینده په اړه ډیر فکر کوو. دغه زموږ د جنسي مسایلو د ناروغیو سبب کېدای سي. دوام د روابطو عوامل دي. موږ د میړه و ماینه ښه ارتباط یو د بل سره نه لرو. او دریم محیطي عوامل دي. موږ شخصي حریم شتون نه لري په روابطو کې، په دې خاطر مشکلات منځته راځي او زموږ د جنسي ناروغۍ سبب کېږي. راځو جنسي ناروغۍ پر څو بخښو ویشو. اول بخښ یې دی خپل د جنسي مشکلاتو تشخیص په فردي ډول سره چې په فرد پورې اړه لري. اول چیشتی و د جنسي رابطې اړوند غلط یا منفي معلومات. موږ انسانان یا غلط معلومات لرو یا منفي معلومات ترلاسه کوو. موږ په یو داسې ټولنه کې اوسېږو، موږ پښتانه ډیر سنتي یو، ډیر داسې محلي خلک یو. موږ ته مور و پلار د جنسي روابطو اړوند تدریس نه راکوي، نو موږ په ناخود آګاه توګه د جنسي روابطو اړوند غلط معلومات حاصلوو یا هم خپل د ملګرو څخه غلط معلومات حاصلوو. بالاخره موږ د جنسي رابطې اړوند هغه دقیق معلومات چې باید یې ولرو نه لرو. د حل لاره چی شته؟ وای همدا پلیلیست د سر ویډیوګانې وګورئ. دغه پلیلیست چې ما اوس ویډیو پورته کړې ده، د سر ویډیوګانې وګورئ. تاسو ته د غلط جنسي معلوماتو اړوند چې څنګه کولی سئ مبارزه ورسره وکړئ لارې چارې درښیي. دویم سوال دی، وای منفي جنسي تجربې په کوچنیوالي یا نوجواني کې. بعضې وخت موږ انسانان په نوي ځواني کې د دې سبب کېږو چې څوک جنسي تیری راباندې وکړي. پر بعضو کسانو باندې بیا په کوچنیوالي کې جنسي تیری سوي یا یو ډول جنسي منفي خاطرې لري. راځو د دا سره مبارزه زده کوو. فرار به نه ځینې کوئ خپل د جنسي مشکلاتو څخه. موږ انسانان عموما دا عادت لرو کله چې علم نه لرو خپل د مشکلاتو څخه فرار کوو، تېښته کوو.
تېښته مه کوئ بلکې ودرېږئ او مقابله ورسره وکړئ وایي جنسي رابطه اړوند خپل د پارټنر سره خبرې وکړئ چې دا جنسي رابطه چې زه ورته برقرار کوو دا جنسي تیری نه دی دا جنسي سوء استفاده نه ده دا موږ د خوند دپاره کوو یو بل سره تفاهم وکړئ چې موږ یو د بل سره مینه کوو یو د بل سره کښېنئ خبرې وکړئ وایي د بدن د غړو له لمس سره بعضې انسانان مشکل لري هغه کسان چې په کوچنیوالي کې جنسي ځورونه لیدلي وي یا هم په نوجوانۍ کې جنسي ځورول سوي وایي د دوی ته د حل لار موږ دا وایو چې تاسو خپل په اتاق کې دروازه وتړئ هندارې ته ودرېږئ خپل کالي وکاږئ خپل بدن ته وګورئ خپل بدن لمس کړئ خپل د بدن سره ځان اشنا کړئ د بدن سره ځان پخلا کړئ که تاسو په کوچنیوالي کې یو چا جنسي ځورولي یاست دا په دې معنا نه لري چې د دنیا ټول خلک بد دي او ټول خلک قرار دی تاسو وځوروي خپل مشترک ملګري ته په ښه سترګه وګورئ د دوست په سترګه ورته وګورئ او په دغه رقم نظر ورته وګورئ چې زه د جنسي رابطه برقراره کوم دا یعنې زه څه شي کوم زه خوند اخلم وایي ژور خفګان سټرس او اضطراب هغه رواني مشکلات دي چې زموږ جنسي رابطه را خرابوي وایي درملنه چې شته وایي تاسو خپل د ناجوړۍ تشخیص وکړئ خبرې وکړئ ډاکټر ته مراجعه وکړئ خپل د ژور خفګان خپل د سټرس او خپل د اضطراب درملنه وکړئ وایي لږ وخت یا نامناسب وخت د جنسي رابطې لپاره دا هم یو د هغو مشکلات دی چې په جنسي رابطه کې ډېر جدي مشکلات موږ ته پېښوي راځو کله چې وایي تاسو درملنه چې شته وایي تاسو خپل د ژوند د ملګري سره کښېنئ او د جنسي رابطه یو ډېر لوی مسؤلیت دی دغه مسؤلیت ادا کړئ په صحیح توګه سره وایي ښه جنسي رابطې ته کار وکړئ او خپل جنسي رابطې ته یو ښه ځای او ښه وخت وټاکئ داسې نه چې د کوچنیانو د راتګ وهم یې یا هم ستاسو د کار ستړیا وي بعضې کسان ډېر کار کوي او جنسي رابطې ته توجه نه کوي کوشش وکړئ چې خپل جنسي رابطو ته په ښه توګه توجه وکړئ د همجنس بانځۍ د جذابیت شتون یو مشکل چې عموما په جنسي رابطه کې موږ ته پیدا کیږي بعضې نارینه د خپل همجنس خلکو سره د رابطې ډېر شوق لري یا مثلا هغه کسان چې بچه بازان دي هغه کسان چې دختر بازان دي ښځه یې د بلې ښځې سره یې علاقه ډېره وي کله چې تاسو دا احساس کوئ چې ستاسو شوق و جنسي رابطې ته خپل د ژوند د ملګري سره نه دی بلکې ستاسو د خپل همجنس سره دی تاسو کوشش وکړئ روانشناس ته مراجعه وکړئ دوا وخورئ او ځان جوړ کړئ و صحیح جنسي رابطې ته چې ستاسو د ژوند د ملګري سره ده وایي کله چې یو نفر جنسي مشکلات مطرح کوي یعنې د جرم احساس کوي دا هم د دې سبب کیږي چې جنسي مشکلاتو کې مشکلات رامنځته سي ځکه چې دوی د دې جرأت نشي کولی چې د ژوند ملګري ته خپل مشکلات وایي درملنه یې چې شته وایي یو بل متهم کوئ مه وایاست چې تاسو کله چې جنسي مشکل لري چې یو بل ته یې وایاست هغه یې ولې دا خبره کوي یا مثلا مجرم یو نفر سي د دې پر ځای کوشش وکړئ چې یو د بل سره مفصل خبرې وکړئ خپل مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړئ او خپل جنسي مشکلات جدي ونیسئ د جنسي رابطې ته مو کار وکړئ وایي کله چې مشکل د رابطې د خرابوالي وي دا هم د جنسي رابطې پر خرابوالي باندې اغیزه لري نو کله چې تاسو په جنسي رابطه کې خرابوالی لرئ درملنه یې چې شته وایي تاسو ته موږ یو خبره کوو چې ښه عاشق هغه څوک نه دی چې هغه ښه جنسي رابطه برقراره کړي جنسي رابطه داسې یو شی دی علم دی هغه باید موږ زده کړو کله که چیرې ستاسو د ژوند ملګری په جنسي رابطه کې مشکلات لري دا په دې معنا نه دی چې هغه ستاسو سره مینه نه لري دا په دې معنا دی چې د هغه جنسي رابطه نه ده زده تاسو کوشش وکړئ جنسي رابطه زده کړئ وایي زده یې کړئ وایي ښه عاشق هغه څوک دی چې د ملګري خبرې درک کړي او احساس ورته ولري نه دا چې کامل واوسیږي جنسي رابطه زده کړې ته ضرورت لري او باید زده سي وایي د غصې او ګیلې احساس ملګري ته هم د دې سبب کیږي چې ستاسو جنسي مشکلات ډېر کړي وایي دغه د غصې او د ګیلې احساس بعضې وخت دومره کوي چې یګانه د حل لاره یې دا وي چې دوی طلاق سره واخلي که چیرې ستاسو په زړه کې غصې دي او ګیلې چې خپل د ژوند د ملګري سره کوشش وکړئ یو د بل سره کښېنئ او دغه مشکلاتو ته د حل لار پیدا کړئ مطرح یې کړئ یو د بل سره که چیرې تاسو خپل په مابینځو کې نسوی سره حلولی روانشناس ته ولاړ سئ تر څو روانشناس یې درته تشخیص کړي او ستاسو سره کومک وکړي چې جوړ یې کړئ او که چیرې نه جوړېدل ښه حل لار یې دا ده چې سره جلا سئ یعنې که چیرې ستاسو زړونه ډېر مات سوي وي
وای ملګري ته جنسي کشش نشتون. وای تاسو بعض وخت د یو چا سره ډېر ښه مینه کوئ، ډېر در باندې ګران یې، خو هغه داسې چې ستاسو شوق نه ورته راپورته کېږي، جنسي کشش نه ورته لري. د دې حل لاره دا ده چې تاسو کوشش وکړئ یو بل ته سینګار وکړئ، عطر ووهئ، خپل ویښتان منظم کړئ، منظم کالي واغوندئ. نو دا د دې سبب بیا کېږي چې تاسو جنسي کششونه یو بل ته ښه سي. وای ټول عمر جنسي رابطې ته اماده توب هم د دې سبب کېږي چې په جنسي رابطه کې مشکلات وزېږي. جنسي رابطه داسې یو شی دی لکه یو شوق، یو خوند، دا چې هر وخت ستا د ژوند ملګری راځي تا ته وایي زه غواړم جنسي رابطه ونیسم، او ته همیشه ورته ووایې، دا معنا لري چې تا ته د هغه سره جنسي رابطه اهمیت نه لري. عموما دغه کار ښځې کوي، لکه یو جسد و نارینه ته پرېوځي او واخله وای خپل کار چې وکړه. دا کار د نارینو په مقابل کې د نارینو د حقوقو تر پښو لاندې کول دي او نارینو ته صدمه رسول دي. ښځه باید په جنسي رابطه کې په مسلسل توګه د خپل نارینه سره کومک واخلي او ځان په انزال رسولو کې خپل د میړه سره کومک وکړي. وایي د ځان ظاهري شکل ته ډېر رسیدګي کوي په روابطو کې. وایي ډېر یو د بل سره نږدې او د حیا نشتون هم د دې سبب کېږي چې جنسي کشش د منځه ولاړ سي. بعضې میړه و مینه یو د بل حیا مقابل کې حیا نه ساتي، یو د بل مخ ته لڅ پڅ ګرځي، یو د بل مخ ته تشناب ته ځي او بیا مثلا استنجا او دغه کارونه باید د میرمنې او د میړه تر مابینځ ونه سي. دوی باید یو بل په استنجا ویلو کې ونه ویني. مثلا میړه استنجا وایي میرمن ورته ګوري، میرمن استنجا وایي میړه ورته ګوري. دا د دې سبب کېږي چې د دوی په مابینځ کې حیا د منځه ولاړه سي او د دوی روابط خراب سي. وایي خپل د ملګري بغیر بل چاته شوق درلودل. بعضې وخت موږ دا سره مخ کېږو، خپله میړه لرو یا هم میرمن لرو، یو بل هلک یا یو بله ښځه موږ ته ډېره جذابه وي. د دې دپاره چې دغه مشکل د منځه یوسو، دا یو طبعي مشکل دی او انسانان ډېر ورسره مخ کېږي. حل لاره یې دا ده چې تاسو صرف نظر یې وکړئ. خو که مشکل دومره ډېرېدی چې ستاسو زړه غوښتئ چې رابطه وساتئ، نو بیا تاسو خپل د درملنې دپاره روانشناس ته مراجعه وکړئ. راځو وایي خپل د جنسي مشکل تشخیص په طبعي ډول سره. تر مخه چې مو ویلي دا په فردي ډول سره مشکلات و چې فرد ورسره مخ کېږي او جنسي مشکلات رامنځته کېږي او موږ یې درملنه تاسو ویل. اوس تاسو ته وایو چې د خپل جنسي مشکل تشخیص په طبي ډول سره کم کولی سي، څنګه د حل لار ورته راایستلی سي. وایي د شراب او مخدره موادو استعمال د دې سبب کېږي په طبي توګه چې زموږ د جنسي رابطې د مشکلاتو سبب سي. وایي درملنه یې چې شته، وایي اول نشه پرېږدئ، د سایکیټریست یا روانشناس ډاکټر په مشوره باندې نشه پرېږدئ او وروسته خپل د ناجوړۍ درملنه وکړئ. د دوا په توسط جنسي مشکلات، موږ بعضې دواګانې چې موږ خورو هغه د دې سبب سي چې زموږ د جنسي مشکلات پیدا کړي. تاسو هېڅ وخت کوشش مه کوئ یو دوا خپل پر سر باندې پرېږدئ. خپل د متخصص ډاکټر سره مشوره وکړئ او خپل دوا د متخصص ډاکټر په هماهنګۍ باندې پرېږدئ. راځئ وایي د اوږدمهالې ناروغیو له وجې د جنسي مشکلات، کومې اوږدمهالې ناروغۍ د دې سبب کېږي چې تاسو د جنسي مشکلات منځته راوړي؟ د نخاع مشکل، زړه ناروغۍ، رګونو ناروغۍ، د مغزي صدقه او د زړه حمله او شکره ناجوړۍ. د هغه ناجوړۍ دي چې د دې سبب کېږي چې جنسي مشکلاتو سره تاسو مخ سئ. درملنه یې دا ده چې تاسو خپل ناجوړي کنټرول کړئ، منظمه دوا وخورئ، ډاکټر ته مراجعه وکړئ، ستاسو مشکل به حل سي او ستاسو جنسي مشکلات به هم ورسره حل سي. راځو بلې موضوع ته، وایي شدید طبي مشکل. بعض وخت ډېر شدید طبي مشکلات هم وجود لري چې د دې سبب کېږي چې زموږ په جنسي رابطه کې د مشکلاتو سبب وسي. خو تاسو کوشش وکړئ، وایي حل لاره یې دا ده چې مایوسه کېږئ مه او د رابطې څخه ډډه مه کوئ. داسې مه کوئ چې د جنسي رابطې څخه فرار وکړئ، بلکې پر ځای جنسي رابطه برقراره کړئ، خو د ښه کولو دپاره یې کار وکړئ. وایي څنګه پوه سو چې د نعوظ مشکل مطبي دی او که رواني دی او که غیر طبي دی؟ رواني یعنې د رواني ستونزو له مخه تاسو د نعوظ یا د شخوالي مشکل لري، په طبي توګه یعنې طبي ناجوړي لري او یا هم غیر طبي مشکل دی. څنګه تاسو کولی سئ تشخیص یې وکړئ؟ درملنه یې دا ده، وایي تاسو وخت ته وګورئ چې تاسو په څومره ثانیو کې انزال کېږي. که تاسو په نعوظ ته رسېږئ او په اول 15 ثانیو کې ستاسو نعوظ بیرته د لاسه ورکول کېږي، دا یعنې تاسو ناجوړه یاست. تاسو باید درملنه وکړئ، ډاکټر ته مراجعه
وکړئ. خو که ستاسو نعوز یوه دقیقه یا هم تر 2 دقیقو پورې وخت نیسي ستاسو د انزال، نو تاسو جوړ یاست او مشکل نشته. خو که په 15 ثانیو کې تاسو د منځه ځي ستاسو نعوز یا شخوالی، بیا تاسو ته مشکل لري او باید درملنه یې وکړئ. وایي د دې درملنه د ریج سکین په توسط کېږي. ریج سکین یو ډول کوچنۍ اله ده چې ستاسو تناسلي آلې ته وصل کېږي او تاسو د دې تشخیص بیا ډاکټر کوي چې تاسو په خوب کې نعوز ته تللي یاست که یا او تاسو د نعوز مشکل څومره دی. نو بیا یې درملنه ډاکټران خپله کوي. دلته یې موږ اړوند خبرې نه کوو. د خاص جنسي ناروغیو درملنه، موږ بعضې خاص جنسي ناروغۍ لرو چې اړوند یې باید معلومات ولرو او درملنه باندې پوه سو. د نعوز او انزال مشکل، په نارینو کې د نعوز د شخوالي مشکل یا په ښځو کې د انزال مشکل چې انزال ته نه رسېږي. درملنه یې څه شي ده؟ وایي ښه ښایسته فضا جوړه کړئ د جنسي رابطې سره، یو د بل سره خبرې وکړئ او جنسي رابطه ته د یو رسمي کار په سترګه وګورئ، صرف نظر کوئ یمه. وایي بل په حواسو باندې د تمرکز زیاتولو لپاره د درملنې لارې. وایي تاسو که غواړئ ښه جنسي رابطه ولرئ، باید خپل پر دا 5 ګونو حواسو باندې کنټرول ولرئ. کله چې تاسو خپل پر حواسو، خپل پر وجود باندې کنټرول لرئ، تاسو کولی شئ ښه جنسي رابطه برقراره کړئ. نو راځه موږ وایي درملنه چې شته، وایي خپل رابطې فشار او غمونه لرې کړئ. کله چې تاسو جنسي رابطې ته راځئ، هغه ظاهري فشارونه چې تاسو لرئ، په ژوند کې مشکلات لري، هغه به جنسي رابطې ته د ځان سره مه راوړئ. کوشش وکړئ کله چې جنسي رابطې ته راځئ، خپل غمونه او هر څه تر شا پرېږدئ او د یو لذت او خوند په توګه به جنسي رابطې ته راسئ، نه د یو همیشنه تکراري کار په توګه. و یو بل سره توافق ته ورسېږئ. تاسو میړه وماینه چې څه رقم جنسي رابطه برقرار کوئ یا جنسي رابطه تاسو ته څومره مهمه ده. یو د بل سره خبرې وکړئ. د نعوز یا شخوالي درملنه په نارینو کې، نارینه چې د نعوز یا د شخوالي مشکل لري، وایي دوی یګانه ښه لارې د درملنې دا ده چې دوی خپل پر حواسو باندې کنټرول ولري، د خپل پر تمرکز باندې کنټرول ولري. که تاسو پر تمرکز او خپل پر حواسو باندې کنټرول لري، یعنی تاسو ډېر ښه جنسي رابطه برقرار کولی شئ. زورونکو ګولیو په توسط د نعوز تداوی. وایي بعضې ناجوړۍ شته چې موږ ډېر زوروي. وایي دغه زورونکي ناجوړۍ چې دي، موږ د ګولیو په توسط یې هم درملنه کولی شو. موږ 3 رقمه ګولۍ لرو چې په نعوز کې زموږ سره کومک کوي، خو دا ګولیان یې موږ خپل پر سر نسو خوړلی، باید تاسو ته یې ډاکټر درکړي. یو د سلټنافیل دی چې په 1998 کال کې کشف شوی ده او تر اوسه پرې خلک استفاده ځینې کوي. یو وارډنافیل ګولۍ ده او یو تاد افیل ګولۍ ده چې په 2003 کې دا دوی بیا تشخیص شوي دي او ستاسو د شخوالي کې ستاسو سره کومک کوي، خو د ډاکټر په مشوره بیا اخلي. وایي د نارینه تناسلي آلې نه ته بعضې مواد پیچکاري کوي او د دوی د شخوالي ناجوړي د منځه ځي. د شخوالي ناجوړي عموما په نارینو کې ډېره وي. یوه تداوی د دغه ګولیو په توسط او یو دا ده چې د دوی خپلې تناسلي آلې ته د پیچکاري په توسط مواد ور پیچکاري کېږي او د دوی درملنه کېږي. بل د نعوز مشکل چې په نارینو کې دی، وایي د تناسلي آلې یا امپلنټ د جراحي په توسط کېږي چې دا هم د ډاکټرانو مربوط کار دی. وایي د ژوند طریقې ته تغیر ورکول. بعضې وخت تاسو جنسي مشکلات لرئ، هغه ستاسو د ژوند طریقې ته چې تاسو تغیر ورکړئ هغه په حل کېږي. لکه هغه کسان چې چاغ دي، هغه کسان چې د وینې فشار لري، هغه کسان چې د وینې کلسترول لري، دوی کولی شي په منظم سپورټ باندې او خپل د ژوند طریقې ته په تغیر باندې دوی ډېر ښه جنسي روابط برقراره کړي. راځو ژر انزال ته. ژر انزال څنګه دی؟ وایي ژر انزال هغه وخت منځته راځي چې تاسو د 15 ثانیو تر مخه انزال ته ورسېږئ. وایي تاسو د ژر انزال نه کولو دپاره هغه کارونه چې باید وکړئ هغه دا دی چې خپل ارامښت حفظ کړئ. کوشش وکړئ کله چې جنسي رابطه برقراره کوئ، خپل د ژر انزال دپاره چې تاسو کوم وهمونه لرئ هغه وهمونه یوې خواته پرېږدئ او ارامښت خپل حفظ کړئ. وایي د حقیقي انزال وپېژنئ. حقیقي انزال چې دی د 15 ثانیو څخه لوړ، یعنې د 1 یا د 2 دقیقو په مابینځ کې دی. بعضې نارینه فکر کوي چې انزال باید مثلا 20 دقیقې 15 دقیقې داسې. دا غلط باورونه دي، دا غلطه خبره ده. نورمال
انزال عموما د یوې یا د دوو دقیقو څخه لوړ د نعوز حالت ته تاسو نسئ تللی چې هغه تاسو ته لاسه ورکوي. وایي مېړه او مېرمن تفاهم وکړئ تاسو خپل په مابینځ کې. هغه کسان چې د ژر انزال نه لري تاسو مېړه مینه خپل په مابینځو کې تفاهم سره وکړئ چې تاسو به دواړه پر یوه ځای نسئ کولی یوه جنسي رابطې ته انزال سئ. تاسو کوشش وکړئ چې اول نارینه انزال سي بیا وروسته ښځه ځان انزال کېدای سي دا یو ښه طریقه ده او تاسو کولی د ژر انزال هغه آرامښت چې ستاسو د منځه وړي هغه آرامښت ترلاسه کوي. وایي ژر انزال ډېر جدي مه نیسئ. که تاسو ژر انزال هر څومره جدي ونیسئ هغومره دا ستاسو لپاره خطرناکه او دردمن خبره ده. وایي د انزال اړوند معلومات ډېر کړئ. د دې لپاره تاسو کولی سئ زما په یوټیوب چینل کې پلیلیست دی په نامه د ژر خلاصېدو. دا تاسو ګرده ویډیوګانې وګورئ. تاسو به د انزال اړوند ډېر معلومات ترلاسه کوئ او تاسو به وتوانیږئ په دا باندې چې په ښه توګه د انزال اړوند معلومات ترلاسه کوئ. وایي انزال کېدو ته مشکلات بعضې مسایل دي چې و انزال ته موږ ته مشکلات جوړوي. د حل لاره یې شته. وایي بعضې وخت د انزال مشکلات دا وي چې جنسي کشش نه وي موجود. موږ باید جنسي کشش ته کار وکړو یو د بل په جذبولو کې ځان سینګار کړو ځان ته ورسېږو. که ځان ته نه رسېږو روابط خرابېږي. په جنسي رابطه کې درد دا عموما ښځې ورسره مخ کېږي. کله چې جنسي رابطه برقراري دوی د درد سره مخ کېږي. حل لاره یې څه شته؟ حل لاره یې دا ده چې دوی دې کوشش وکړي خپل د ګوتې په توسط خپل ځان د دخول سره عادت کړي او یا چې هم مېړه و ماینه کوشش وکړي یو د بل سره کومک وکړي. کومک دوی په څه طریقه کولی سي چې دوی په هفته کې 3 ځله د دخول مرحله اجرا کړي تر څو د ښځه د دخول سره عادت سي. چې عادت موجود نه وي نو ښځې د درد احساس کوي. په دغه د لومړی دخول د درد دپاره بعضې انسانان د بعضې کریمانو څخه کار اخلي چې دا باید تاسو کار ځینې وانخلئ. کوشش کوئ د ډاکټر سره مشوره وکړئ او د خارجي موادو استعمال په جنسي رابطه کې د جنسي رابطې د خرابوالي سبب ګرځي. هغه که واسلین یا هغه که نور مخصوص کریمان ټول ضرر لري باید استفاده ونه سي. بلکې کوشش وکړئ چې په ښه توګه خپل مېرمن تحریک کړئ. بیا به چې هغه تحریک سي ځکه چې من یې بیرون راځي بیا تاسو د درد احساس نه کوئ. نو همدا شان وایي همیشه کوشش وکړئ په خپل روابطو کې چې خپل د روابطو و کشش ته کار وکړئ. که تاسو د روابطو کې و کشش ته کار نه کوئ ستاسو جنسي روابط خرابېږي. نو دا ویډیو مې لږ ژر وویل ځکه چې مطالب یې ډېر وه. په دې هیله چې هغه سوالونه چې ستاسو د جنسي مشکلاتو اړوند په ذهن کې وه حل سوي. مننه.